تازه خبر په هرات کې د کورونا وایرس 3 تیزې پیښې ثبت شوې دي. سلامونه ګران دوستانو، بیا هم ویډیو ته په خیر الله سکه چینل هم نه سبسګرايب کړئ، چینل ته سبسګرايب کړئ او ویډیو ته سره لایک او ویډیو ما پر د ویډیو تر پای پورې تاسو وګورئ. د هرات روغتیايي چارواکي په دغه ولایت کې د کورونا وایرس د 3 شکمنو پیښو د ثبتولو خبر ورکوي. د هرات د عامه روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول مدیر میرویس صالحي وایي حال د یاد ویروس 3 شکمنې پیښې لیدل شوې دي. د نوموړي په خبره 3 تنه نارینه وو چې دوی په دې وروستیو کې د ایران قم ښار ته سفر کړی وو. د ناروغۍ د لومړنیو نښو په لیدو سره روغتیايي مرکز ته مراجعه کړې ده. صالحي زیاتوي د دوی وینه د معاینې لپاره کابل ته لیږدول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په ګډون د نړۍ په شاوخوا 10 هېوادونو کې د کورونا وایرس له کبله سلګونه کسان وژل شوي دي او لسګونه زر نور پرې اخته شوي دي. ګران دوستان، دا هم ډېر لنډ خبر و چې اوس خپور شوې ده. که ویډیو مو خوښ ویډیو سره لایک او چینل ضروري سبسکرایب کړئ، موږ تاسو هر وخت دقیق تازه پر وخت خبر نشو.